حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه په احکام القرآن کې او داسې په معارف القرآن دواړو کې د عامر ابن قیس رضی الله عنه څخه د روح المعانی په حواله باندې د ابن منذر سره نقل کړي چې عامر ابن قیس رضی الله عنه وایي چې زه څلور آیتونه سهار وایم نو بیا ما ته هیڅ غم نه وي چې سهار څه پیښیږي او که ماښام څه پیښیږي چې زه څلور آیات د قرآن کریم وایم نو ما ته هیڅ غم نه وي که سهار څه پیښیږي که ماښام څه پیښیږي یو د هغو آیاتونو څخه دغه آیت دی ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها یو آیت دا دوم آیت دا دی ای یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله او دریم آیت سیجعل الله بعد عسر یسرا او څلورم آیت دا دی چې وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها ابن منذر را نقل کړی دی روح المعانی مراخص تزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب ولا